بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو لیدونکو د روغتیا او سوکالتیا په هیله په پښتو ژبه باندې د الماني ژبې زده کړې ویډیوي پروګرام ته ښه راغلاست درته وایو. هیله ده چې راته روغ او جوړ به وئ. په لومړني درس کې مو ستړي مه شئ یا هم ښه راغلاست او خدای پاماني په لنډه توګه تشریح کړې وه. نن راځو یو څه مفصل خبرې پرې کوو. هیله ده چې دا خپرونه راسره تر پایه وګورئ. Lektion 1 Lektion 1 یعنی لومړنی درس. هالو یعنی سلام. دغه حالت ډیر زیات مشهور او معمول حالت دی. بعضې حالتو کې په رسمي ډول دی او بعضې حالتو کې په غیر رسمي توګه استفاده کیږي. رسمي حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې کله په یو مسلکي ځای کې وو او یا هم زمونږ څخه د لویانو سره خبرې کوو چې زمونږ څخه یې عمرونه لوړ وي او یا هم ناآشنا خلک وي. او غیر رسمي حالت د هغو کسانو لپاره استفاده کیږي چې زمونږ ملګري وي یا یې مونږ پیژنو او یا هم د کورنۍ غړي وي او یا هم ماشومان وي. په دې حالتو کې بیا غیر رسمي حالت استفاده کوو. کولی شو های هم استفاده کړو. د دې ترڅنګ د ورځې په جریان کې که چا سره مخامخ کیږو په یو بل ډول یې هم ویلی شو چې دا هم ډیر زیات معمول دی. ګوټن تاګ یعنی ورځ مو په خیر. که غواړو د ورځې هغه وخت چې مونږ غواړو ذکر یې کړو مخصوص وخت کولی شو همغه ډول یې هم ووایو. لکه که چیرې سهار چاته وایو چې سهار مو په خیر. ګوټن مورګن یعنی سهار مو په خیر. او که ورته ووایو چې ماښام مو په خیر څنګه به وایو؟ ګوټن آبند. ګوټه ناخت یعنی شپه مو په خیر. یو بل ډول سلام هم لرو. غروس ګوت. دغه ډول سلام په اتریش هیواد کې او همدا ډول د جرمني په بایرن کې ډیر مشهور دی. او که چیرې غواړو غیر رسمي توګه استفاده کو غوس دیخ. او که غواړو رسمي حالت کې استفاده کو غوس زی. د دې ترڅنګ یو بل حالت هم دی چې هم په خدای پامانۍ کې استفاده کیږي او هم که غواړو چاته ښه راغلاست ووایو یا هم سلام پرې واچوو په هغې کې هم استعمالیږي. او دغه حالت معمولا د جرمني په جنوب او سویس هیواد کې زیات کارول کیږي چې عبارت دی له زیاوس. هم د سلام او هم د خدای پاماني په معنا دی. که غواړو چا سره خدای پاماني وکړو بل حالت کې هم ویلی شو چوز. او که غواړو په لنډ ډول ووایو چې دا هم مشهور دی چاو. د دې ترڅنګ کولی شو ووایو auf Wiedersehen یعنی د بیا لیدو په هیله یا به بیا به ګورو. او که غواړو په موبایل کې د چا سره خدای پاماني وکړو نو همدغه حالت یو اندازه بدلیږي. لکه auf Wiederhören. د دې ترڅنګ ویلی شو bis bald bis später چې دا حالتونه تقریبا یوه معنا ورکوي. غواړو چې د نن ورځې درس خلاصه کړو. لومړی مو وویل هالو یعنی سلام. ګوټن تاګ ورځ مو په خیر. ګوټن مورګن سهار مو په خیر. ګوټن آبند ماښام مو په خیر. ګوټه ناخت شپه مو په خیر.
Grüß Gott. Grüß Gott. Salam. Grüß Sie. Grüß Sie. Grüß dich. Grüß dich. دا هم سلام. Servus. Servus. هم سلام او هم خدای په امانی. Tschüss. Tschüss. او یا چاو. چاو. دا هم خدای په امانی. او بل د بیا لیدو په هیله. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. یا هم که موبایل کې چاته وایو Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis bald. Bis bald. Bis später. Bis später. تر بلې ویډیو مو ملتیا وکړئ. ښه وخت او ښې چارې.